د اسلامي امارت مشرتابه په اختریز پیغام کې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د اسلامي او شرعي احکامو په چوکاټ کې د سیاسي او اقتصادي اړیکو او تعامل غوښتنه شوې ده. که څه هم په دغه اختریز پیغام کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د دیني شعایرو د لوړتیا او دیني مراکزونو د پراختیا، ترقۍ او تقویې لپاره د اړینو اقداماتو یادونه پکې شوې. د چارو شنونکي وایي سرپرست حکومت دې له نړیوالو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د رغولو لپاره د ولس او نړیوالو مشورو غوښتنې ومني. دا ښه خبره ده او رښتیا هم 3 کاله تېرېږي چې اسلامي امارت چا په رسمیت نه ده پېژندلی، خو د همغه وخت نه تر اوسه پورې نړیوال هم ځینې غوښتنې لري چې په دغه غوښتنو کې تر اوسه اسلامي امارت پاتې راغلی دی. فرضاً هغه د ډېره مهمه مسله چې نه یوازې نړیوالو ته مهمه ده، هغه د افغانستان خلکو ته، ولس ته هم مهمه ده چې هغه په هیواد کې د نجونو زده کړې دي، د شپږم ټولګي نه پاس د نجونو زده کړې یا په پوهنتوني کچه باندې زده کړې. دا هغه غوښتنه ده چې نه یوازې نړیوالې غواړي بلکې د افغانستان ولسو خلک هم غواړي. یو شمېر نور شنونکي بیا نړۍ سره د رغنده تعامل لپاره د حکومت په ځینو تګلارو کې د نرمښت غوښتنه کوي او په باور یې سرپرست حکومت دې د ښځو کار کولو او د نجونو د تعلیم او تحصیل په تړاو په خپلو پرېکړو غور وکړي. د طالبانو مشر چې اوس د نړیوالو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره تعامل وکړي، لومړی د تعامل کولو لپاره باید خپل ځان تعامل ته عیار کړي. د نجونو مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د نجونو د پوهنتون دروازې خلاص کړي، د میرمنو د کار مسله حل کړي او په افغانستان کې لویه جرګه دایره کړي. د ملا هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې ویل شوي چې اسلامي امارت له نړیوالو سره د شریعت په رڼا کې اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پوره کړي دي. ورته مهال د چارو شنونکي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د پانګونې او اقتصادي ودې لپاره ښه فرصتونه برابر شوي، خو په باور یې تر هغې چې سرپرست حکومت نړۍ سره اړیکې عادي نه کړي، په اقتصادي برخه کې به شته فرصتونه ضایع شي. ډېری هیوادونو او پانګوالو ادارو داسې انګېرله که چېرته په افغانستان کې امنیت وي نو دوی به ډېره پانګونه وکړي، اما متاسفانه بیا هم د دوی د سیاسي اړیکو د کمزورتیا او د نړیوالو سره د ښو اړیکو نه درلودل او یا هم د هغوی د غوښتنو په مقابل کې د دوی ځواب د نه ځواب هغه څه دي چې په دغه برخه کې په کافي اندازه فرصتونه له لاسه ورکړل شوي دي. د اسلامي امارت د زعیم شیخ هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې ویل شوي په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د افغانانو امنیت او حقوق تامین شوي او له ټولو افغانانو یې غوښتنه کړې چې د اوسني اسلامي نظام ساتنه او ملاتړ وکړي.